زمیر صاحب یو پوښتنه مې درنه کوله چې په سوشل میډیا باندې داسې تاسو پسې کسان شوي دي دمکې هم درکوي د دې په هکله تاسو څه وایئ دې کسانو ته؟ مړه د دې په هکله به راته زه دوه خبرې وکړم چې دا نور څه نشته. پاکستان هم زموږ وطن دی. جی بالکل. افغانستان هم زموږ وطن دی. پښتانه یو. جی جی بالکل. ټول یو مینه کوو. داسې څوک نه دي د افغانستان یو کس دوه دي، ټول نه، ټول زموږ د سر ګلونه دي، زموږ زړونه دي، موږ ورسره مینه کوو، زموږ سره مینه کوي. پښتانه دي یو کس دوه داسې دي چې هغوی ما ته وایي چې دا نظم دی ویلی دی چې هغه یې زما زړه وطنه، هله زما ځان وطنه، یې زما ګل وطنه، یې زما جانان وطنه، څلور بچي الله را کړي خو ایمان مې دا دی که پتا سخته شوه نو دا درنه قربان وطن. نو دغه نظم باندې مطلب لکه ما ته دغه چې دا نظم تا ولې ویلی دی، زه به د خپل وطن سره مینه کوم. زه د خپل چې د وطن سره مینه کوم، د خپل مور سره او د خپل وطن سره به چې د وطن سره مینه نه کوم، د مور او پلار سره به مینه نه کوم، د خویندو ورونو سره به مینه نه کوم، د بچو سره به مینه نه کوم. د دې وطن دا خو یوه دمکې ده او چې داسې 15,000 دمکۍ راشي. حالان کې دا سوشل میډیا باندې دا تپوس ته وکړو، د هغې جواب دلته در کوم چې په دې وطن فوج هر نمونه محکمه چې دا آرمی یا ایسائی سرکار دا به مونږ ونیو، مونږ به دا منو، مونږ به یو بل منو. دویم د وطن محافظ دي او مونږ هم د دې وطن محافظ یو. زه په خپله سرکاري سړی یم، سرکاري نوکر یم. د دې وطن دپاره زه وایم چې ټوکیا راپسې چا راغستې و دونه مې کوم قسم په خدای کمې پروايي. خو دا تا سوال وکړو د هغې جواب درله در کوم. دا یوه دمکي ده او که زر دمکیانې م راته رسې میلاو شي نو پاکستان په هغې ما بل نظم را شروع کړی دی چې ستا نه قربان وطنه، مړه ستا نه زار وطنه، یې زما مور وطنه، یې زما پلار وطنه. دا وطن زما مور هم دی، زما پلار هم دی، زما زړه هم دی. د دې وطن دپاره زه هر شي ته تیار یم. مطلب دا نه په پښتانه مونږ ټول یو، مینه هر سړی د خپل وطن سره ساتي. خو چې لکه که ما ته ښکاره داسې خبره کوي، ما پسې آیډیا نه م هیک کړلې. هلن کې مسنجر باندې ما ته کال وکړو، ما ورسره خبرې کولې، ما ورته وایي چې ورور تاسو د کوم ځای یې؟ ما ته وایي زه د افغانستان یم. ما یې قدرمن یې، زمونږ ورور یې، دا ورور ته بیخي وباسه او قدرمن ته وباسه، د وطن دا راغلی ولې ویلی دی؟ ما وی ته شاعر یې، شاعران دا کار نه کوي. ما زه چې شاعر یم، زه په خپل وطن سره مینه ساتم، ستا سره هم مینه ساتم، خو د خپل وطن سره هم مینه ساتم. په دې سینه کې ما ته اذان شوی دی، په دې وطن کې زما مور او پلار پیدا دي، د دې وطن په سینه کې ما ته اذان شوی دا به زه خامخا منم. نو د دې وطن دپاره یو شعر درته وایم چې مړ مې دي کې په خپله خاوره، خو یوه خبره زما په قبر دی جنډه د پاکستان ولګوي. ډېر ښه جي. نو د پاکستان زنده‌باد دا به زه منم. د چا ملک ته وطن ته بد نه وایم، خو پاکستان د زړه نه منم. پاکستان مې وطن دی، فوج منم، ایسائی منم، آرمی منم، هر نمونه فورسز یې منم، مخلوق یې منم، انسانان یې منم، پښتون منم، بلوچی منم، پنجابی منم، هر نمونه انسان منم، انسانیت منم. پاکستان چې څوک مني زما زړه دی، چې نه یې مني هغه د هغه خپل سوچ، خو چې څوک یې مني نو زما زړه دی، زما قابل احترام دی. ډېره مهرباني. پاکستان زنده باد.